جنرال دوستم او احمد مسعود وایي که نړیوال مو ملاتړ وکړي 15 ورځو کې شمالي ولایتونه له طالبانو پاکوم. د افغانستان د جنبش ملي اسلامي ګوند مشر مارشال عبدالرشید دوستم وایي که نړیوال د مقاومت جبهې ملاتړ وکړي په 15 ورځو کې به د افغانستان شمالي ولایتونه له طالبانو تصفیه شي او طالبان به بیا د غرونو په لمن کې تاویږي. په سلامونو مو ورکړی کوم د AFG نیوز چینل درنو لیدونکو. سلام، ستړي مه شئ، وخت مو په خیر. پام راګرځوم د دې ساعت مهم خبر ته او په سر کې یادونه کوم ملګرو که مو چینل نوي سبسکرایب کړی د مهمو خبرونو لپاره در سره AFG نیوز چینل په درنښت سره سبسکرایب کړئ. عبدالرشید دوستم چې د جمعیت اسلامي ګوند مشر برهان الدین رباني د 11 تلین په مناسبت یو انلاین غونډه کې خبرې کولې. د افغانستان د وروستي وضعیت او د طالبانو د چلند په اړه غوسه څرګنده کړه. نوموړي ویلي که نړۍ د طالبانو ضد د مقاومت د ملي جبهې ملاتړ وکړي، دوی به 15 ورځو کې د افغانستان ټول شمالي ولایتونه د طالبانو له حضوره پاک کړي. ښاغلی دوستم چې د جمعیت اسلامي ګوند مشر برهان الدین رباني د 11 تلین په مناسبت په یوې جوړه شوې آنلاین غونډه کې خبرې کولې او د دوی غونډې ویډیو پر حواله رسنیو خپاره شوې، ویلي له دوی طالبانو سره زور په کار دی او باید په وړاندې مبارزه وشي. نوموړي د روانې اونۍ په ترڅ کې په وینا کې د افغان سیاستوالو غونډې ته په اشاره وویل په جلسو، علایمو او نورو مسایلو دا خبرې نه کېږي، یوازې همدا بهرنیان سره خبرې وکړي، یوازې له موږ سره چې لږې خبرې هم وشي، دا لور تر کابل او بل لور تر هراته په 15 ورځو کې به د دوی خبرې حتما ختمې شي. د AFG نیوز چینل درنو لیدونکو، دا و زموږ د دې ساعت چمتو شوی خبر. تر بیا ښې چارې، د الله په امان.